شیخ صاحب یو کس دی کلونو یې زکات نه دی ورکړی، اوس چې دا زکات ورکوي وروستني کلونه به موسه ورکوي، په کوم ترتیب به ورکوي؟ یا زکات معاف دی، توبه به وباسي، څه ترتیب دی د کس دپاره؟ دې کې خو هیڅ شک نشته چې زکات د الله رب العالمین د طرف نه په انسان باندې قرض دی، او د الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله د قرض په باره کې فرمایي فدین الله احق ان یقصد. اوس د دې سړي حال ته به وګورو که ورته چېرته داسې په تور کړو چې ته به د ټولې زندګۍ زکات ورکې او هغه دومره زیات بوج په ده باندې جمع شوی چې دی چې دا خبره واوري نو آینده کې هم زکات نه ورکوي، بیخي د دې ترکو زکات نه توبه نه وباسي. نو موږ ته د الله نبی الله فرمایل چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. داسې سړي ته به وویو چې ته توبه وباسه د مخکني ګناهونو نه او د الله د رضا دپاره آینده کلونو زکات ورکوه.